د حزب اسلامي 50 مشرانو له حکمتیار خپل لار جلا کړه. راپورونه وایي یو شمېر افغان سیاسي او جهادي څیرو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي څخه د بېلېدو پرېکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د سولې د عالي شورا غړی دی او د حزب اسلامي له مطرحو مشرانو څخه شمیرل کېده وایي دی هم له یو هغه شاوخوا 50 کسانو څخه دی چې دا پرېکړه یې کړې ده. ښاغلي وقات تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیلېدو خبره تایید کړې ده. هغه زیاته کړه د 50 په حدود کې افغانستان شموله کسان دي چې حزبي سوابق لري، په جهاد کې پاتې شوي، سولې ته یې کار کړی او په خپلو سیمو کې مطرح او د خلکو ملاتړ لري. دوی له ډېر انتظار وروسته چې بې برخلیک پاتې شوي او د حکمتیار سره یې اړیکې نه وي، دروازې ورباندې بندې وي. بالاخره مو پرېکړه وکړه چې فعلا د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې یو موقت جریان پیل کړو. ښاغلي وقات زیاته کړه چې د دې موقت جریان د کړنلارې او مشرتابه په اړه پلاوی ټاکلې او راتلونکې اونۍ به اعلان کړي. نوموړي دا کوم د شخص په وړاندې منفي حرکت نه بلکې یو داسې پروګرام وباله چې د په خبره په افغانستان کې د خپلو خدماتو او فعالیتونو له ملت سره د خواخوږۍ ښودلو او فرصت لاسته راوړنې لپاره یو ادرس ولري. په هغه لیست کې چې ځینو خبریالانو لخوا خپور شوی و د یو شمېر کسانو نومونه هم شته چې دا مهال د دولت برحاله غړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.